السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما محترم و عزتمندو، نن به مونږ ډیر یو اهم او مهمه دعا ذکر کوو. حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل 15 شپې داسې دي چې په هغوی کې دعا نه رد کیږي، خامخا قبلیږي. په دغو شپو کې یوه شپه د شعبان 15مه شپه ده چې شب برات ورته ویلی شي. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي یوه شپه ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نفل لمونځ په سجده کې دا دعا واورېده: اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل وجهک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. بیا چې سحر شو ما دا دعا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیان کړه. هغوی وفرمایل: ای عایشې دا دعا زده کړه او نورو ته هم وښایه، ځکه چې جبریل علیه السلام دا دعا ما ته ښودلې ده او ویلي ده چې دا دعا په سجده کې کوئ. الله تعالی انسان ژوند ډیر قیمتي ګرځولی دی او د خپل خاص رحمت او خاص برکت لپاره بیلابیل موقع ورکړي دي. د پخوانو امتونو عمرونه اوږده قوت هم زیاتو، خو د محمد صلی الله علیه وسلم د امت عمرونه لنډي او طاقت هم کم دی. الله تعالی د خپل محبوب صلی الله علیه وسلم په وسیله امت ته خاص نعمت ورکړی دی چې عمل لږ وي او اجر زیات وي. د شعبان میاشت د رمضان مقدمې په شان ده، لکه څنګه چې د شوال د رمضان تکمیل دی. همدا وجه ده چې د دې میاشتې فضیلت ډیر دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې د شعبان د میاشتې حساب وساتئ د رمضان دپاره. حضرت عایشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د شعبان د میاشتې دومره خیال ساته د بل هیڅ میاشتې دومره نه. حضرت عایشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي یوه شپه ما پیغمبر علیه الصلاة والسلام ونمونده، نو وروستو مې ولید چې هغه په جنت البقیع کې دی. وی فرمایل الله تعالی د شعبان په 15مه شپه اسماني دنیا ته راکوزیږي کما یلیق بشانه، او د قبیله کلب د بیزو ګډو چیلو د ویښتو نه زیات خلق بخي. مورخینو لیکلي دي چې د قبیله کلب سره شاوخوا 20,000 بیزي او ګډې چیلای وي دغه ټیم. حضرت عایشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په شعبان کې د ټولو نه زیاتې روجې نیولې، نږدې ټول شعبان به روجه وه، او فرمایلی هغومره عبادت کوئ چې څومره هم ستاسو وس وي، الله ثواب به ورکولو کې نه ستړی کیږي، تاسو په عبادت کې به ستړي شئ. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه فرمایي د شعبان د 15مې شپې خاص نفلونه لازم نه دي، ځکه په حدیث کې چې کوم خاص طریقه نه ده راغلې. کوم عبادت آسان وي هم هغه وکړئ. شب برات یو مبارکه شپه ده، د دې فضیلت په ډیرو احادیثو کې راغلی دی. نه د دې شپې نه انکار صحیح دی او نه د دې شپې قدر سره بله برابرول درست هم نه دي. د دې شپې ډیر ګناهګاران بخلی کیږي، هم د دې عمله دا شپه شب برات په نوم مشهوره شوې ده، خو په احادیثو کې ورته لیلة النصف من شعبان ویلی شوی دی. حضرت عایشہ رضی الله تعالی عنها نه روایت دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل په دې شپه پیدا کیدونکي مړه کیدونکي رزق او اعمالو فیصلې لیکلی کیږي. بیا یې وفرمایل هیڅوک د الله د رحمت نه پورته جنت ته نشي تللی، حتی زه هم نه، تر څو الله په ما خپل رحمت کې وننغاړي او په ما را نازل نه کړي. اکثر علما او فقها او محدثین وایي د شعبان 15مې شپې فضیلت لري. په دې شپه یوازې عبادت کول مستحب دي، خو که څوک دا لازم وبولي نو بدعت په وګرځي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام یوازې یو ځل په دې شپه قبرستان ته تللی او د هر کال معمولي نه و. سړي کله ناکله لاړ شي نو صحیح ده. حضرت علی رضی الله تعالی عنه روایت دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل کله چې د شعبان 15مه شپه شي نو شپه په عبادت کې تیره کړئ او ورځې روژه ونیسئ، ځکه الله تعالی د لمر لوېدو نه وروستو اسماني دنیا ته راښکته کیږي کما یلیق بشانه، او اعلان کوي شته څوک چې بخښنه وغواړي، شته څوک چې رزق وغواړي
شته څوک چې په مصیبت کې وي دا اعلان تر سهاره پورې دوام لري. په دې شپه ځینې بدبخته کسان د مغفرت نه محرومه پاتې کیږي، لکه مشرک، کینه لرونکی، زناکار، ناحق قاتل، خپلوانو سره اړیکې پرې کوونکی او د ګټکو نه لاندې جامې یا ایزار ځوړند ساتل. سړي دپاره د مور او د پلار نافرمانه او د شرابو عادي کس. نو سوچ وکړئ آیا موږ په دغه بدبختو خلکو کې خو نه یو؟ که نه یو د الله شکر وباسئ، او که یو نو د توبې دروازه لا اوس هم خلاصه ده او توبه وباسئ. ډېرې مبارکې ورځې دي او مبارکې شپې دي، خپل اعمال پکې برابر کړو.